د عروج څېړنیزې او نشراتي ادارې یو علمي او فرهنګي سیمینار په معاصره حالاتو کې د علماو مسؤلیت او د منبر او مسجد د رول اهمیت په ټولنه کې تر عنوان لاندې په هرات ښار کې ترسره کړ. دغه ناسته د 50 تنو دیني عالمانو په ګډون جوړه شوې وه. د سیمینار د جوړېدو موخه د علماو د رول پیاوړتیا په فکري لارښوونه کې د معاصرو ستونزو څېړنه او د علماو د نظر خاوندانو ترمنځ د نظریاتو د تبادلې فضا رامنځته کول و. مسلم است که جلسات و خاصتا اونجا که اهل دانش و فرهنگ و علم باشند و مفید است، خاصتا علما، چون علما رهبران ظاهری و معنوی جامعه است. توحید فکر اینها و توحید اندیشه اینها و رأکار و راهنمایی برای اینها باعث رشد و ترقی جامعه میشه. بنابراین اینطور جلسات از اهمیت خاص خود برخوردار است. په دې سیمینار کې استادانو او ګډونوالو علماو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې، لکه د فکري او اخلاقي ستونزو پر وړاندې د علماو دریځ او مسؤلیت، د منبر رول د ټولنیزو او روزنیزو مسایلو په تشریح کې، د مسجد اهمیت د پوهاوي، یووالي او ارشاد د مرکز په توګه، د ځوان نسل او دیني مرکزونو ترمنځ د اړیکو ستونزې او نورې بیلابیلې موضوعګانې. بی ارزش نشان دادن تاریخ اسلام، این تاریخ سرشار تمدن بزرگ اسلام که در تمامی ساحات بهترین صفحات تاریخ انسانیت داره و شخصیت های طلایی که در این تاریخ گذشته اینها رو کاملا هیچ میکنن. چنان هیچ کردن برادر عزیز که امروز از یک متعلم صنف 5 اگر بپرسیم همین نام چند بازیکن فوتبال دنیا رو بگو، تمام جزئیات و تمام قضایا رو میفهمه. به کجا بود که از کجا به کجا رفت، چقدر معاش گرفت، این کجا قرارداد بسته کرد، تا کدام سال چقدر قرارداد داره، در این مدت چند تا گل بین المللی زده، چه کار کرده، کل جزئیات میفهمه. اما بیایم در مورد خلفای راشدین اسلام که طلاها و بزرگترین داشته های بشری تاریخ اسلام هست، محدود بسیار کم میفهمه. نامش هم اگر بفهمه دیگه خیلی خوب. اینجا هست که ارزش ها عوض شده برای جوانان ما و برای متاسفانه نوجوانان ما. له بلې خوا د دې سیمینار ترسره کېدل د علماو او د ټولنې د ورځنیو اړتیاوو ترمنځ د بیا تړاو په برخه کې یو اغېزناکه ګام وارزول شو. د عروج د څېړنیزو او نشراتي چارو مسؤلین وایي د داسې پروګرامونو څخه هدف د دیني نخبګانو او خلکو ترمنځ د متقابل تعامل لوړول، د تبلیغي لارو د بیا کتنې لپاره ګډه فضا رامنځته کول او په فرهنګي او ټولنیزو پریکړو کې د علماو د اغېزناکه رول زیاتول دي. ګډونوالو هم د دې پروګرام هرکلی وکړ، پر دوام یې ټینګار وکړ او د علماو ترمنځ یې د نظریاتو او لیدلورو د تبادلې لپاره یوه ښه موقع وبلله. ورکشاپ یا سمیناری که امروز دایر شد الحمدلله بین حلقات مساجد بود و بسیار حائز اهمیت است که مساجد ما با هم هماهنگ باشه و درس ها و برنامه های مرتب و منظمی را داشته باشه تا بتوانه خدمات بیشتر و بهتری را برای جامعه اسلامی، برای اطفال و جوانان مسلمان در مساجد انشاءالله انجام بدهند. این یک ضرورت است که جامعه ما جامعه اهل مسجد هست و جوانان ما، اطفال ما اهل مسجد هست و در مسجد باید برنامه‌های به اصطلاح غنی وجود داشته باشه تا بتوانه از لحاظ دینی، از لحاظ معنوی او جوان و طفلی که به مسجد میاد او را غنی بسازه است. اگر اینطور جلسات گسترش بیشتری بشه و بتوانند طیف بیشتری از علما را در اینطور جلسات توجیه بکنن، بسیار زیبا و قشنگ خواهد بود. دا په داسې حال کې ده چې د عروج څېړنیزه او نشراتي اداره تل د بیلابیلو علمي او فرهنګي سیمینارونو او ورکشاپونو په جوړولو سره د ټولنې د علمي قشرونو ترڅنګ ولاړه ده.